زنانو د پاره مسله بدله ده. څنګه چې 15 وخته مونځ زنانه په کور کې کوي او دا 15 وخته مونځ په کور کې کول هغې د پاره افضل دي. همدکه رنګې زنانو د پاره افضل طریقه دا ده چې دی د په کور کې ځان د پاره یو ځای مقرر کړي. په کور کې د ځان د پاره یو ځای مقرر کړي او هغه ځای ته به حکمن مونږ مسجد وایو. هغه به د مسجد په حکم کې شي. نو د هغه ځای نه د ځان ته یو څادر ولګوي او په هغه ځای کې د اعتکاف د پاره کښېني. قرآن کریم کې الله فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوئ په مسجد کې. نن سبا بعضې خلک وایي چې په کور کې د ښځو اعتکاف نه کېږي. بعضې یو ډله د مسلمانانو وایي چې په کور کې د ښځو اعتکاف نه کېږي. وایي ځکه چې الله قرآن کې وایي چې وانتم عاکفون فی المساجد، نو ای الله تعالی مساجد ذکر کړی دی، نو په کور کې خو نه دی ویلی. نه مونږ ورته دا وایو چې ټیک ده الله تبارک وتعالی ټکې د مسجد ذکر کړی دی، خو مسجد یو حقیقي وي او یو حکمي وي. نو دا ښځه چې په کور کې کوم ځای مقرر کړي دام حکمن د مسجد په حکم کې دی. لہذا ښځه که په کور کې اعتکاف کوي نو افضله خبره ده. د دې وجې نه زمونږ چې کم علماء احناف دي، بعضې زمونږ مشایخو په جومات کې د ښځو اعتکاف ته مکروه ویلی دي. مکروه تنزیهي ورته ویلی دي. ښه څه ورته ویلی دي؟ مکروه تنزیهي، یعنی هغوی دا خبره بده ګڼلې ده او دی نه ده خوښه کړې چې ښځه دې په جومات کې اعتکاف ته کښېني. او نن سبا خو د فتنې او د فساد دور دی. یو د نبی علیه الصلاة والسلام هغه پاکه زمانه وه چې سړي به هم جومات ته راتلل او ښځې به هم جومات ته راتلې. سړي به په مخکې صفونو کې ولاړو، نبی علیه الصلاة والسلام په اقتدا کې به منځونه کول. ښځې به شاته صفونو کې ولاړې وي، د نبی علیه الصلاة والسلام په اقتدا کې به منځونه کول. خو نن هغه زمانه نه ده. د دې وجې نه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور چې راغی، نو عمر رضی الله تعالی عنه ښځې منع کړلې چې جومات ته مه ځئ. او عایشې رضی الله تعالی عنها به فرمایل وایي که چېرې نن نبي علیه الصلاة والسلام ژوندي وي او د ښځو دا حال یې کتلی وي، دا د حضرت عمر صاحب د زمانې خبره ده چې هغه خیر القرون زمانه وه. هغه د حیا او د عظمت او د عفت والا زمانه وه، او هغه مسلمانانې ښځې د هغې حیا او پرده هغه په ډېر اعلی درجه باندې وه. لیکن عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي که نن نبي علیه الصلاة والسلام موجود وي او د ښځو دا حال یې کتلی وي، نو نبی علیه السلام به ښځې منع کړې وي چې جومات ته دې نه راځي د مانځه دپاره. نو د دې وجې نه فقهای کرام د دې امت چې دي دا د دې امت خیرخوا دي او هغه نبض شناس دي. نو د هغې د وجې نه زمونږ بعضې احنافو مشایخو لیکلي دي چې د ښځو دپاره افضله طریقه دا ده چې په کور کې څنګه 15 وخته مونځ کوي همدکه رنګې اعتکاف دې په کور کې کوي. دا د دوی دپاره افضله ده. پوه شوې په مسله باندې؟ لہذا که بعضې خلک د دې خبرو نه متاثره کیږي او دا خبرې په سوشل میډیا په فیسبوک باندې د بعضې مولیانو نه به تاسو اورئ چې د ښځو اعتکاف په کور کې نه کیږي، نو بالکل کیږي. دا خبره دا په ذهن کې کېنوئ او دا زما د خولې خبره نه ده او ما د ځان نه جوړه کړې خبره ده. دا زمونږ د احنافو چې کوم علما دي مشایخ دي الحمدلله د هغې فتاوې تاسو وګورئ نو هغې لیکلي دي. احکام القرآن دا یو تفسیر دی. احکام القرآن امام جساس رحمه الله هغه لیکلي دي چې وانتم عاکفون فی المساجد، دا حکم چې دی دا د سړو دپاره دی، دا د سړو دپاره دی. او د ښځو دپاره چې کور کې د هغې کومه هغه حصه د عبادت دپاره چې مقرر شي هغه د ښځو دپاره د مسجد په حکم کې دی. پوه شئ په مسله باندې؟